بسم الله الرحمن الرحیم. راځو یو سیټینګ باندې کار کوو چې کله مونږ خپل دغه موبایل ته دا چارجر ورکو په سامسنګ موبایل کې دا وګوره کلیک کې د دې ځای نه ده Thank you Hamad Bacha. تhank you حماد باچا، یعنې زه غواړم چې د خپلې خوښې یو میسیج ورکړم او هغه ماته ووایي. نو د دې لپاره چې دی راځو دې سټپ ته، دلته به ګوره تاسو دې سیټینګ ته راشئ او په سیټینګ کې دلته به راشئ د دې ځای نه دې روټینز ته. دلته دا کار ما کړی ته به دا کار ډیلیټ کړم د دې ځای نه. ګوره دلته چې کله تاسو دې روټینز ته راشئ د دې ځای نه په دې پلس نشان به کلیک کوئ. دلته به چې دی په دې اول اف کې کلیک کوئ د دې ځای نه. دلته چې کله تاسو په دې اف کې کلیک کوئ دلته به راشئ د دې ځای نه، دلته به ولیکئ چارجینګ سټیټس خپله راجګېږي، دا به د دې ځای نه ډن. او بیا چې دی تاسو به راشئ دلته په دې لاندې دین کې به کلیک کوئ او د دې ځای نه چې دی تاسو به بیا دې سرچ کې ولیکئ د دې ځای نه، دلته به ولیکئ تاسې شی به ورته ولیکئ د دې ځای نه به ورته کسټم ولیکئ. کسټم چې څنګه دا ورته ولیکئ کسټم، نو دا ګوره شو کسټم نوټیفیکیشن راځي که د دې ځای نه. دلته به ورته ورکوم چې تھینک یو. تھینک یو حماد باچا مې دلته ولیکه او د هغې نه وروسته تاسو دا نوټیفیکیشن هلته آن کړئ او دا به د دې نه ډن کړئ، دا به د یس کړئ. تاسو کوم دې ځای نه کوم آیکن او کلر ورکوئ ورکړئ د دې ځای نه دا ډن کړئ او بس دا د دې ځای نه نور کلوز کړئ. اوس وګوره زه راځم دلته دا چارجر ورته ورکوم، وګوره اوس Thank you Hamad Bacha.